په داسې حال کې چې نن د مې 3 د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یوه خبره پاڼه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندېښنې وړ بللی دی. په خبره پاڼه کې ټینګار شوی چې آزادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتانبایوا له قوله راغلي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخو محدودیتونو وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو ترڅنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو، بندي کېدو او ناوړه چلند سره مخ شي، او په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې د دغو خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوالې ټولنې په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبان خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه په رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول.